حاجی بیگارا نغلی خدای دی واخلا بابا کور نو مور کاش کاش خوړلی وو نن مې هم ظلم المنی دي شولې لمډې د چرګ نیول نه راکوینه واه 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 دا ګوره بیا تاسو کړاو نه کوئ که نه نور څه وکړو عبدالله سیګنل پکې کار نه کوو ډرون هم سره راوړو د ګړی خبره مو نه کړله او ګړی پکې هم به زما د اوښې راوړله فیصل په ګاډي کې یې پرېښوله فیصله د دې دغه په هکله ته څه یې دا شپه چې ستا بهر راله یاره منم په ایمان ډېر نه رسولی دی نه 200 فوټو اوچت مونږ روان یو ملکا مابڼ نه په واپسۍ کې ډېر کومه لاره ده یاره د مابڼ نه واپسي او بیا په ملکا کې د حجرې بنډار را سره اوسئ ما په خپله ووهله لمن هغې لمبو اول زما وسوځوله لمن ته خو حاجي شوې په زمزم دې وینځله لمن زه ستا د تور نه څنګ صفا کړمه د خپله لمن خود به پخپې خلکو د پاسه ایښودې صنمه من چې حیا کې نه راټولولې واه 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 خود به پخپې خلکو د پاسه ایښودې صنمه چې موږ حیا کې نه راټولولې لمن او شعر عرض ته خریدارۍ چې پښتانه نشو متفق د اتفاق په ټکي پښتانه نشو متفق د اتفاق په ټکي لکه کچکول مې په هر درو ګرځوله لمن منګه د مینې محبت لمنه پرېښې نه ده منګه د مینې محبت لمنه پرېښې نه ده که د ګریوان سره مو خلکو وشلوله لمن بل د درد او غم احساس به درته هله وشي د بل د درد او غم احساس به درته هله وشي د بدنامۍ داغ چې دې ولګي په خپله لمن اسمان کې هم دغه فیشن شو چې صدیق په ځمکه د کیکر غنو باندې ځان لوګنډله لمن بیا ارشاد اسمان کې هم دغه فیشن شو چې صدیق په ځمکه د کیکر غنو باندې ځان لوګنډله لمن هغه هم خاورو کې پراته دي د واخان جانانه چا چې به هر وخت په ګوته کوم باندې مسلمانانو ته دلته راغلي خبر چې مخامخ شو وته دا لایټ داسې وشو دا دواړه خواږه مشران او شاته سپوږمۍ د راختو ښه نظاره الله یې راته لري دي دواړه امین ملکا کې د باچا صاحب دلې په ځای کې د سپوږمۍ د راختو مناظر پر مخ ته صنم راغی واه که سپوږمۍ شو په حالا کې د غاښ په خوله کې زیب کا جاله شو په لاله سلام بوکو ازا او نن موږ په سپتمبر میاشت او په ښکلي بونیر کې د ملکا په علاقه کې په غرونو کې دلته د باچا صاحب دلې په حجره کې یو او د دې چمګاونډ دا خلک راټول شوي دي زه ګورو ګپې شپې ورسره لګو چې څه کوي او خوند کوي موده پس داسې د حجرې ماحول را جوړ دی او ډېر ښکلي ملګري راغلي دي خبره به وکړو جي تاسو په ټول موږ ته متوجه شئ په تاسو کې څوک شاعران یې لاسونه اوچت کوي شاعران شته پکې باچا خو شته او دواخان رور دی
حاجی بل څوک د شاعر عمر دراز غمګین صاحب دی دو شو هلکانو ستاسو د چاله شعر ورځي څوله ورځي ټپوله ورځي نو زموږ سره ځان لکه فی الحال لږ ساعت له رجسټرډ کوي او یو علي نو علي ته به آواز وکړه علي ته یې ته راشه داسې به وکړو که نه جي نظام رباب سورکوي نو هغه وایي علي وایي چې ما لږ دا سوري زده کړل بس هغه به وشي هغه به راشي رحم صاحب دی باچا صاحب دی بل څوک دی بختروان عمر دراز صاحب او دواخان صاحب نو نن به داسې وکړي چې زه خو به میلمه او کوربه دواړه شم او د حجرې دا ماښام به مونږ شروع وکړو د باچا صاحب نه دی به مونږ ته خپل څه کلام واورئ تاسو به ډېر په غور باندې اورئ باید ځان پې پوه کړو او زمونږ د دې محفل صدر به چې کوم دی نو دا به زمونږ باچا صاحب وي زه به کوربه او میلمه الله دې عزت درکړي پرون میلان وکړو نن صدر شو او شروع به کوو د کشر باچا نه نو ستاسو ټول د لاسونو پړقه باچا ته غوږ دو علي رحمان صاحب او شعر به لږ په جګ اواز وایو ښه چې رارسي باچا له بلنه ورکوم یو ځل به بیا د لاسونو پړقه یې ستاسو د ټولو ډېره مننه اول خو زه ستاسو ټولو شکریا ادا کوم خصوصا د کرم خان مننه دي چې په دې وړاندو جوړو لارو باندې تر مرګه راورسېده او موږ له دا ښکلا راکړه قربان الله دې ګوره په ژوند کې خیر او برکت واچوي او موږ له دا درناوی راکړو نو د درناوي د خدای په فضل ډېره مننه دا یو نظم دی ارشاد وایي زما د زړه او د نظر جانانه د نور شغله شه په دې بام راشه زما د زړه او د نظر جانانه د لمر شغله شه په دې بام راشه چې ارمانونه مې نیمګړي نه شي ډیوه کړه بله د ماښام راشه واه 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 ډېر ښه ستا د غمونو او سلګونه قربان دا خو د ژوند په هره لار راځي که څوک حسین شي کربلا جوړه شي او که منصور شي نو په دار راځي خو د همت توره د پسه مشه وخت به د خپل تخت او تاج راوړي په تیندکونو چې خپېمانه نشي دا به د نوي ژوند له داج راوړي او دا جوبل اندامونه د ځان دا به سنگار د ګلالۍ وګڼي او دا سوي سان دي د سرو اوښکو سره دا به هم زیری د خادۍ وګڼي دا سوي سان دی د اوښکو سره دا به هم زیری د خادۍ وګڼي او پټ به په زړه دغه ماتم تېروو ګوره خبر چې غیر اغیار نشي او د ژوند مرام ته مرحلې پاتې دي پام چې کاروان دلته حصار نشي او د حادثاتو په ولکه کې اشنا د خیال باتور دی الول ښکاري لږ په قرار دغه لحظه تېره کړه ما ته والله د چا وربل ښکاري لږ په قرار دغه لحظه تېره کړه ما ته والله د چا وربل ښکاري او زړه له به خپله تسلۍ ورکوو زما استاد د لاسو څوک دي او چې د وختونو په کړکېچ کې ویګیر دغه زندان ته د راتلو څوک دي او چې وصالونه د مینو نه وي اختر به کمې خوشحالۍ راولي خپلې سلګۍ به په خندا تېروو دغه ماتم به سوکالۍ راولي او هغه اختر چې بندیوانې نه وي چې پکې هر ښکلی ارمان خاندي هغه اختر دی چې رسمونه وخوري چې په سرو شونډو کې جانان خاندي زما د زړه او د نظر جانانه د لمر شغله شه په دې بام راشه چې ارمانونه مې نیمګړي نه شي ډیوه که بړه په ماښام باچا صاحب ډېر مزیدار ډېر ښکلی اوس به داسې کوو چې دویمه بلنه به مونږ رحم صاحب له ورکړو هر څه چې مونږ سره شریک کوي د دې حجرې ښکلا یو په دوه کوي ما وی روبایل به کوم او غزل به وایه چې څه وایه هغه راته ووایه چې څه شی وایه هغه راته ووایه
هلته به هم وایي دلته به هم وایي علي صاحب به هم وایي که نه راته علي صاحب به هم وایي عمر دراز صاحب به هم وایي تاسو به هم وایي چې څوک وایه راته موږ ته یو کس مخکې کړه بیگارا نغلی خدای دی واخلا بابا کور نو مور کاش کاش خوړلی وو نن مې هم ظلم المنی دي شولې لمډې د چرګ نیول نه راکوینه که راکوې نو غاړه راکا د ګوتو سکې خلک رور لور کوي نه زما او ستا دومره تعلق لکه د لوی سفر واړه واړه منځونه هلکانو داد ورکوئ ګوره غلي مه کښېنئ جانانه تور چیلې خیرات کا ویش په زړه شو په ګاونډ دې پاتې شو ما ته به دومره ګناه نه وي زمونږ په منځ کې که انصاف وشي مینا بې سجدې مونځ در پسې وشه په ما د ړنګې مینې سر وګرځوونه کنیمه یم کنیمه نه یم مازیګرې به یار ته نه قضا کومه غزل دی جي چې ستا د خوا مازیګری راته رایاد شو ستا د خوا مازیګری راته رایاد شو خوږېدو چې به زړګی راته رایاد شو او زړه مې وغوښتل چې تاسو ته یې یاد کړم خدای دې وبخي پلانکی راته زړه مې وغوښتل چې تاسو ته یې یاد کړم او خدای دې وبخي پلانکی راته رایاد شو د بلا نوم ورله نه ورکوم ګناه ده د بلا نوم ورله نه ورکوم ګناه ده یو بدرنګه خراب شی راته رایاد شو او شعر دی صدر صاحب چې مې ګوته دروازه کې راغله مورې چې مې ګوته دروازه کې راغله مورې یو یو تلی هر سړی راته رایاد شو چې په نیمه لار کې تا وخرړولم لیونی د کوڅې سپی راته رایاد شو او شعر دی چې نن د تشې لیچې وینم سوچ کې لاړم نن د تشې لیچې وینم سوچ کې لاړم هغه ستا د سرو بنګړی راته رایاد شو او اخري شعر دی چې ما یې هسې ارمان وکړلو لس کاله ما یې هسې ارمان وکړلو لس کاله د تره زوی ستا ګاونډی راته رایاد شو خدای دې وبخي پلانکی راته تاسو ډېره زیاته مننه صدر صاحب که په دې اخره کې خپلې څه خبرې کول غواړي ځکه چې د وخان قرآن اخی صدر صاحب ته به خواست کوم که د دې کلي ځوانانو ته څه ویل غواړي څه پیغام ورکوي د دې غرونو د دې نښترو د دې شینکیو د امن د سوکالۍ دپاره که څه ګټورې خبرې کول غواړي خپلو هلکانو ته خپلو ملګرو ته ګاونډیانو ته د دې حجرې دغه محفل به نور هم مزیدار شي او موږ به د صدر صاحب خبرې واورو نو ستاسو د ټولو په لاسونو به پړکا کې صدر صاحب ته بلنه ورکوو بسم الله الرحمن الرحیم دې ځای ته راغلي ټولو مېلمنو همزولو کشرانو مشرانو او دوی خو صدر صاحب ما ته وایي خو مناسب دا ده چې صدر محفل کرم خان صاحب ځکه دا زموږ مېلمه دی او نازولی دی او بین الاقوامي پهچانې دي او دا الله پاک چې چاله یو نوم ورکړي یو عزت ورکړي یو اعزاز ورکړي یو شناخت ورکړي نو که هغه چاته نه ویلي چې زه یو غاړې ته ځم خو هواګانې الونه وایي هواګانې الونه وایي او هواګانې خلکو له په زړه کې جذبې اچوي او محبتونه ولا اچوي لارې ورته لنډوي او دې ته نه ګوري چې ګاډی دی که موټرسایکل دی که موټر دی او لارې مې لرې ده که لنډه ده هغې خپل منزل ته هغې خپل محبوب ته او هغې خپلې مینې ته او هغې خپل محبت ته هغه ځان رسوي څنګه چې تاسو کې دا د ښو فنکارانو د ښو شاعرانو دا خو زموږ ډایرکټر صاحب هم دی نو دا چې څنګه ستاسو په زړونو کې یو ژوند دی
نو زه وایم چې داسې یو ژوند زمونږ او ستاسو د دې علاقې د ترقۍ او د خوشحالۍ او د تعلیم یافته کېدو او د رڼا کېدو دپاره زمونږ او ستاسو دا سوچونه یو شي. تاسو ټولو ته پته ده زه پرې پی ټي آی کې وم، نو زه چې د عمران خان د پالیسونو خبر شوم او خوشحاله شوم، نو ما له چا دا جنډه نه وخېجولې، خو ما ځان له خوښې یو جنډه وخېجوله او هغه زما هغه مینه ما ته پیغور شو. نو چې چېرته به پروګرام جوړ شو نو ویې به چې د باقاعده اعلان نه دی کړی. نو بیا د باقاعده اعلان لپاره هغه حالات داسې راتلل چې ما ته په دغه آینه کې خپل مخ ډېر خړ پړ ښکارېده او ما د دغه آینې د پاکولو دپاره ډېر کوششونه وکړو کرن خان صاحب چې دغه شیشه کې زه ښکلی خپل دا مخ وینم، خو هغه شیشه ما ته رس تر رزه خړېده. بیا چې دا الله پاک یو لار وکته، بیا دا اوس چې کوم مابڼ ته موږ لاړو تاسو دا وکتو، تاسو موږ له ښکلا راکړه، عزت راکړو. زه به دا وایم چې یو بین الاقوامي شناخت تاسو موږ له راکړو چې ستاسو د ټلیفون نه یا ستاسو د پوسټ نه یو شی لاړ شي هغه په لکونو خلکو ته ورسي. نو دا ښکلا موږ له دې تېر حکومت کې د محمود خان صاحب جوړه کړې وه. نو اوس هغه محمود خان او هغه پرویز خټک صاحب دواړه په یو پیج باندې شو. هغه په خپل تقریر کې دا خبره وکړه چې که موږ د بل چا پارټۍ ته تلې د بل چا نه متاثره کېدې نو موږ به بل چا له کار کوو. نو یو پیره موږ 15 کاله حکومت وکړو، بل کاله موږ 4 کاله حکومت وکړو. نو ولې نه راخو چې موږ د دې خپل قوم د خدمت په خپل وکړو، ځان له یو جنډه ودرو. نو زه دې کشرانو ته خاص کر دا یو خبره کوم چې نظریې نشته، موږ له د نظریو جوګه نه یو، موږ لاوارثه یو، موږ نیمګړي یو، زمونږ نش نیمګړي ډېر دي. موږ له اوس هم کټونه د مریضانو د جوبلو دا اوس هم موږ په اوږو ګرځو، زمونږ خوراکونه اکثر اوس هم لا د خر د شانه دي. نو موږ په کومه ځان ته وایي زما نظریه ده. نظریه خو به دا هغه ځای چې څوک دمه چاته سکون وي، چاته ارام وي، چاته خوشحالي. زمونږ ډېر وروڼه خویندې داسې دي چې هغه اوس هم خپل کټونه هغه په اوږو ګرځي او د خره د شانه خوراک راخلي هغه کوي او په دې ګرانۍ کې په دې نرخونو کې. نو زما د خبرې مطلب دا دی چې موږ او تاسو خپله نیش نیمګړې د هر څه نه مخکې مقدمه هغه وګڼو. ما په خپل تقریر کې یو خبره کړې وه، ما وی چې زمونږ په دې پورې روډ د شادم نه تر هغې پورې املوکو پورې په دې باندې ډېره لوی آبادي ده او زما په خیال زمونږ د دې امازي نیم آبادي داسې پرته ده. نو که ته مې راباندې وکړې نو دا اوسه پورې د دې حکومتونو نه پاتې شوی دی. نو که په دې موږ له سیمټ واچوي او که په دې موږ له تارکول واچوي. هغه وی چې یاره زه ګورم که دا په ای ډي پي کې وي نوې ټنډرې نه کړي او که دا په ای ډي پي کې نو ته بیا زما سره میلاو شو، زه د دې تحقیق کوم. بل ما ورته ویل چې که دا روډ تاسو د بیرګلۍ سره وجنګوئ نو هلته کې یو رسټ هاوس دی، او که دا تاسو شوی سړک دی د ملکانې وتلې ته وجنګوئ نو دا مطلب دا چې مخې ته یو ډیم دی، هغې ته شیري ډیم وایي، لاندې ورته یو بل ډیم دی، هغې ته بادي ډیم وایي، لاندې ورته یو بل ډیم دی، هغې ته کونډل ډیم وایي، او لاندې ورته بیا کارخانې دي او لاندې ورته بیا غازي برو ته او بیا ورسره توربیله ډیم دی. نو دا د سیاحانو دپاره یو زبردسته پټی ده. هغه وایي چې زه به په ډیبوریر کې یو جلسه کوم او د هغې جلسې نه پس ته به بیا راځم. نو دا خو سیاسي محفل نه دی، خو زه پرون د دغه اعلان نه رالم او نن راله دی عزت راکړو کرن خان صاحبو او تاسو د ده د برکته راجمع شوئ که نه زه به راپسې یو پسې ګرځېدم. نو یو به دا کوو چې یو بل نه به ځان خبرو او ما به کې دا خبره وکړو چې د املوک ورونو زمونږ ځان لا زمونږ د سړک نه په خپل اپنی مدته په دې نرخونو کې سړک ځان له جوړ کړو. نو که دا ته مهرباني وکړي په لیکلو کې موله ورکړو چې دا علم تارکولي کې او ملکان الله سي پاسګر او په ترینانو باندې هغه ډبانه هغه ما ته بیا چا پوسټونه ولیکل چې بای سلبي خو ته نو اعلان نه کړی او کارونه ورته 1500 وشمارل. نو ما ویل چې زم دې کارونو پسې بای نظري مدري ځان له بکار کو چې د هر چا نه کېدو ان شاء الله او ځان له خپل خبره خپل مرکز ته رسو او چا باندې اعتراض نه کوم. خپل ټولو ملګرو ته، دوستانو ته، کارکونانو ته، سپورټرانو ته ویل دي چې که په موږ پسې څوک په فیسبوک باندې بدې ردې وایي خو موږ به د هغې جواب په بدو ردو کې نه ورکوو. موږ په پی ټي آی کې وخت تېر کړی دی، موږ پکې ښه عزت وخت تېر کړی دی. اوس چې دا موږ دې ته رالو نو په خپلو اغراضو مقاصدو باندې راغلي او دا د اوس هم ریکارډ کېږي او دا په هغې ځای کې هم ما ویل دي چې په آخرت کې به موږ خپل سوال جواب کوو. او په دې دنیا کې دا ډله پاره خلک کوي د دې نیش نیمګړي د اسانو لپاره. دا دویمه خبره دا ده چې موږ په تعلیم کې ورونو ډېر زیات وروسته یو. نو د پاره د خدای چې د چا بچي، د چا رونه، د چا خویندې په سکولونو کې دي نو هغوی ته کم از کم هغوی له په ورځ کې ګنټه او که ګنټه نه وي نو نیمه ګنټه دا ټایم هغوی له ورکوئ
هلکه د استاد په شان ورته کرسۍ باندې کښېنئ او هغې ته په لمنپلي چڼې سګان به لږ دې ځان له به یې خوري مو او هغه سبق پې یادوئ. دویمه خبر دا ده چې دې ټلیفونونو خو دي دا حجرې روانې دي. بالکل که په حجره کې سړی ناست نو هر سړي دا موبایل راغستی نو د مشر او د کشر هغه تمیز پکې روک شي. نو دا موبایل چې دی نو دا داسې په هوا کې خبرې نه دي، دا زمونږ دننه هغه ایمانونه ریکارډ کېږي د چا څخه، دا شی چې چا جوړ کړی دی. بله ورځ ما ته چا وي زه به د سی ډي آر راوباسم، نو زما داسې بدقسمتي ده چې دا ور باندې مخکې کېږي سی ډي آر بیا شپږ ورځې وروسته راوباسي، خو هغه سی ډي آر راوځي نو چې هغه څوک راوباسلی شي او هغه راوځي نو په هغې کې دا ټول عملنامه پرته وي. نو چې موږ د خپل موبایل دا استعمال نه دی چې دا موږ داسې کوو چې زموږ په دنیا او آخر نه خرابېږي. موږ چې دې ځای ته اوس راجمع شوي نو ټول داسې د یو برکت د یو شخصیت د برکت راجمع شوي یو چې موږ د یو بل نه نه یو خبر، چې څوک کم ځای خبر شو خو دا پته ولګېده چې دې ځای کې به دی وي نو ګوره شمه چې بلیږي نو دی له پتنګان راځي. نو دې نه پته ولګېده چې کرن خان صاحب راغلی ستاسو سره محبت دی، ستاسو سره مینه ده، خو دې دا پیره د خپل چکر دپاره راغلی او موږ څخه په مېلمستیا او انشاءالله موږ ټول په شریکه دا میپل ورته اپیل کوو چې بیا د خپلو ساجیانو سره د خپل میوزیشن سره او زر سره منظوره ده ټولو ته. مشاعره وړه غونډه کې د ملکا کلي د حجرې او زه باوري یم چې ملګرو له به خوند ورکړی دی.